هیله ده چې شروع به جوړ به وي دوستانو. په نننۍ ویډیو کې غواړم چې تاسو لپاره مې د فیسبوک اکاونټ جوړولو طریقه راوړې ده په نننۍ ویډیو کې. نو دوستانو که چا د فیسبوک اکاونټ جوړول نه وي زده نو دا ویډیو دې ضروري وګوري. نو دوستانو که چیرې کې زموږ یوټوب ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټوب چینل به درسره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو چې دلته زموږ یوټوب چینل ته چې کله راغلی نو سبسکرایب ووهئ، په ګونګړي نشان باندې به کلیک وکړئ او په پاس لومړی ته به راشئ آل به ووهئ. نو دوستانو راځمه ویډیو ډېره نه اوږدومه، فیسبوک ته به راشئ. فیسبوک مو چې کله خلاص کړلو دوستانو نو دلته به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم په دغه ځای باندې کلیک وکړو نو د شنه خط ته به راشئ. چې کله هم دلته کلیک وکړو نیسټ به ووهئ. دلته به لومړی نام ورکړئ او دوستانو لومړی نام به ورکړئ او دویم نام تخلص به ورکړئ. کله هم لومړی نام داخل کړلو لومړی نام به داخل کړئ دوستانو. تاسو چې هر څه ورکوئ، زه افغان ته ورکوم، تخلص هم افغان ورکوم. تاسو چې هر څه خوښ وي خپله خوښه باندې ورکوئ. نیسټ به ووهئ ملګرو. دلته به د زیږدون کال ورته انتخاب کړئ. تاسو چې کوم کال انتخابوئ ډېر مشکل نشته. نو راځم زه یو کال انتخابوم. نیسټ به ووهئ. دلته به راشئ میلې به ووهئ. نیسټ به یې کوئ. دلته که غواړئ چې په تلیفونه باندې جوړ کړئ، په موبایل شمیره باندې جوړیږي، او که غواړئ چې په جیمیل باندې جوړ کړئ په جیمیل باندې هم جوړیږي. دوستانو موږ چینل کې د جیمیل تریکه هم شته، هغه هم وګورئ. زه به د ویډیو په ډسکرپشن کې لینک درته پرېږدم. نو راځم دلته خپل جیمیل ورکوم، په کوم جیمیل چې زه غواړم چې آی ډي جوړه کړم. نو دغه د جیمیل راواوښتو. نیسټ به یې کوئ ملګرو. دلته به د جیمیل پاسورډ ورکړئ، کوم پاسورډ د جیمیل وي هغه پاسورډ به دلته داخل کړئ دوستانو. نیسټ به ووهئ. چې کله هم نیسټ ووهلو دلته زموږ آی ډي او د جوړولو په حال کې ده. دلته به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ آی ډي جوړه شي. دوستانو لږ صبر ورته کوو. نو تاسو ولیده چې موږ ته لایک راکړو، یعنې زموږ آی ډي جوړولو په حال کې ده. نو ملګرو لږ انتظار به ورته وکړو تر څو زموږ آی ډي خلاصه شي. ملګرو دلته به د خپل ایمیل به ورته ټیک مارک کړئ. نیسټ به ووهئ. چې کله هم نیسټ ووهلو لږ صبر به وکړئ. دا ځای کې به تصویر ورته انتخاب کړئ. تاسو چې کوم تصویر ورته انتخابوئ تصویر به ورته انتخاب کړئ. زه یو تصویر ورته انتخابوم او افا ځای باندې به کلیک وکړئ تر څو نیسټ به ووهئ. نو ملګرو دغه تصویر هم انتخاب شولو. نو دا ځای کې به ملګرو تاسو خپل ملګری انتخاب کړئ. زه سکایپ وهم ځای ملګری تیریږم اوس، او بیا تاسو ریکویسټ کولی شئ چې هر چاته یې کوئ خپل زړه دی. نو دغه د فیسبوک آی ډي ملګرو جوړه شوله. نو تاسو که غواړئ چې چیرې کې ښکلي معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ د فیسبوک پیج هم درسره لایک کړئ او یوټوب چینل مو هم درسره سبسکرایب کړئ.